السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ مایکروسافټ ایکسل. په ننني لیسن کې به زده کوو په پیسټ سپیشل کې موږ سره یو سپیشل کمانډ دی چې د هغه نوم دی سکیپ بلینک. سکیپ بلینک موږ سره څه کار کوي؟ ګوره دې ځای کې ما سره په دې کالم کې ما نومونه لیکلي دي د میاشتو: جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، همداسې پسې راځه. خو دې ځای کې ځینې نومونه ما نه غلط لیکل شوي دي، هغه کې سپیلنګ مسټیک شوی دی. مارچ دلته غلط لیکل شوی دی، د بل کالم کې ما اصلاح کړی دی. جولای سپیلنګ کې مسټیک شوی دی، بل کالم کې ما اصلاح کړی دی. نومبر په همدې ترتیب. که تاسو سره هم داسې یو ټیبل وي او په هغه کې مطلب ډېر زیات لیکنې شوي وي او هغه مخې ته تاسو اصلاح کړې وي، نو بیا هغه کې تاسو مطلب تغییر غواړئ. اوس ګوره دا مارچ زه غواړم چې که دا مارچ زه غواړم چې اصلاح یې کړم، دې ځای نه به یې کاپي کوم، دلته به یې پیسټ کوم او بیا به دا زورانوم، بیا به لیکنه کوم. یا دا جولای به همداسې دې ځای نه به زه کاپي کوم او دلته به یې پیسټ کوم. دا خو ما سره 3 نومونه دي، که نومونه ما سره ډېر زیات وي او دا که زه یو کاپي پیسټ کوم نو دا ما نه بیا ډېر زیات وخت نیسي. نو د ده اسانه او حل لاره همدا ده چې دا ټول به زه دې ځای نه کاپي کړم، کنټرول سی، او بیا به دا ځای انتخاب کړم او د هغه نه بعد به زه پیسټ ته راشم او په پیسټ کې به پیسټ سپیشل کې دې ځای کې به زه سکیپ بلینک ته چک ولګوم او اوکې به پرس کړم. ګوره د نورو سره یې غرض ونه کې، فقط دې ځای کې چې کوم مارچ صحیح لیکل شوی و هغه یې دې ځای نه راکاپي کړو، دې ځای کې یې پیسټ کړو. جولای دلته چې صحیح لیکل شوی دی دا یې راکاپي کړه او دلته یې پیسټ کړه. کوم چې ما سره سیل کې لیکنه نه وشو بلانک و هغه یې سکیپ کړه، هغه سره یې غرض نه دی کړی. ګوره که زه دې ته لږ رنګ ورکړم نو دا به بیا صحیح ښکاره شي. زه به دې ته رنګ ورکړم او دا به زه کنټرول سی کړم او بیا به دا ټول انتخاب کړم او زه به بیا پیسټ سپیشل او دې ځای کې به زه سکیپ بلینک ته چک ولګوم. تاسو وګورئ مارچ ګوره دې ځای کې لیکنه شوې ده او سیل ته رنګ ورکړل شوی دی زیړ رنګ، نو دی یې راکاپي کړه او دلته کې پیسټ کړه. اما د نورو سلونو کې ما سره لیکنه نه ده شوې، دې سره غرض نه ده کړی.